بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. په دې هیله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ سره له فامیلو نه او کوشش وکړئ چې له کرونا نه ځان وساتئ. کوم احتیاطي تدابیر چې دولت یا شفاخانو یا نورو خلکو تاسو ته ویلي دي نو هغه په مکمله توګه په ځان باندې عملي کړئ تر څو له کرونا نه تاسو ستاسو ماشومان ټول محفوظ وئ او خدای پاک دې ټول افغانان بلکې ټول دنیا دې له دې مردار وایرس نه زر خلاص کی. ګرانو ملګرو، نن د مونږ ویډیو په دې کې ده چې دغه د فیسبوک نوې څهری سره نوی ویو چې مونږ تاسو ورته د نوې شکل سره دې سره غواړم تاسو زه اشنا کړم که تاسو چیرې نه وئ اشنا. خو دې نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ او یوټیوب چینل ته که زما راشئ نو ډېر نور جالب او ښه ویډیوګانې تاسو ته ما اپلوډ کړي دي. تاسو هغه نه کولی شئ چې استفاده وکړئ. سمه ده؟ نو راځو نن دې ته ګرانو ملګرو چې دغه د فیسبوک نوې صفحې ته یا نوې څهرې ته یا نوې شکل ته اول دا دې ته څنګه موږ او تاسو واوړو یا څنګه دا صفحه انتخاب کړو. دې لپاره تاسو ته خپله فیسبوک یو نوټیفیکیشن غوندې یو څه غوندې درکوي تاسو ته الارم غوندې چې هغه باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو راځئ دغه د فیسبوک نوې صفحې ته. که چیرې تاسو ته داسې کومه نوټیفیکیشن درکړه او تاسو دغه صفحې ته راغلی نو اوس تاسو په دې صفحه کې باید څنګه کار وکړئ. سمه ده؟ دې ته خو مونږ رالو داسې خو نه کېږي چې فرض کړئ مونږ داسې کته راشو فقط دغه خپل مین پیج کې که نه دغه کوم مهم موضوعات چې دي هغه په دې مین پیج کې خپله چې کته پورته راځي دې کې دي. نور فرض کړه مونږ مسنجر چیرې پیدا کړو مونږ د کوم ځای نه خپل فیسبوک لاګ آوټ کړو مونږ ګروپونه چیرته وګورو مونږ پیج چیرې وګورو مونږ نور شیان چیرې وګورو. سمه ده؟ دې لپاره ګورئ که تاسو راشئ اولا خو تاسو وګورئ دلته چې دغه تاسو نوم دی. سمه ده؟ دې باندې که تاسو چیرته کلیک وکړئ تاسو چې کوم شی شیر کړي دي هغه تاسو ته څه کوي دلته ښیي. سمه ده؟ تاسو دغه ځای نه خپل نوم خپل ټول شیان ایډیټ کولی شئ. کوم شیان چې تاسو غواړئ چې فرض کړه ایډیټ یې کوئ ایډیټ پروفایل له دغه ځای نه کولی شئ. فالوور ډیټیلز مو دغلته دي. نور فیسبوک که تاسو کوم نور شیان ورکړي دي صحیح شو هغه دلته دي. مور ته که راشئ مور کې تاسو خپل نور شیان هم چک کولی شئ. صحیح ده؟ دلته دا کار کولی شئ. فرض کړه زه اوس غواړم چې نه زه غواړم خپل بیرته مین پیج ته صفحې ته راشم د هغې کې نیوز فیډ چې ورته د فیسبوک کې وایي که نه یا هغلته چې ټول خبرونه دي ټول شیان فیسبوک راځي دغه هوم بټن ده دې باندې به کلیک کوئ مونږ چیرته راځو مونږ بیرته خپل هغه مین صفحې ته راځو په کومه صفحه کې چې هغه ټول د فیسبوک موضوعات یا پیجونه چې مونږ لایک کړي دي یا څوک مو فالو کړي دي یا څوک د مونږ فرینډ دي هغه موضوعات هغه د هغوی هغه پوسټونه چې ښیي هغه دغه دی. سمه ده؟ بل تاسو که دلته وګورئ دلته په دغه آپشن وګورئ دا آپشن دی په نامه دی کریټ. دلته مونږ پیج کریټ کولی شو صفحه د فیسبوک ایډورټایزمنټ کولی شو خپل پیج کې تاسو سپانسر کوئ ګروپ دلته جوړولی شو ایونټ دلته کریټ کولی شو مارکیټینګ لیسټینګ دی. صحیح دی چې هغه شیان هغه مارکیټینګ لیسټینګ مونږ په درس نه خوري. دغه چې دی میسنجر دی. سمه ده؟ دا میسنجر دی. ګوره دغه خلکو سره ما میسیجونه کړي سمه ده یا دوی ماته میسج کړی دی که تاسو وغواړئ دلته خپل هغه ملګری پیدا کولی شئ که سرچ یې کوئ او دغه ځای نه هم فرض کړئ تاسو مستقیما کړئ ګوره دا نومان علي دی ما ملګری دی دغه ځای نه زه کولی شم مستقیما انتخاب کړم او ورسره چټ وکړم. دغه نوټیفیکیشن بار دی که چا تاسو پیج لایک کړی وي یا که چا تاسو پوسټ لایک کړی وي یا که کامنټ یې کړي وي هغه څه کوي هغه دلته ښیي. دغلته که تاسو چې راشئ دغه ځای کې مونږ څه شی کولی شو خپل سیټینګ دی خپل فیسبوک جوړولی شو او تا لاګ آوټ هم کولی شو. سمه ده؟ بل دلته که تاسو راشئ دغه آپشن که تاسو وګورئ دغه د ویډیوز دی یا هغه فیسبوک واچ چې ورته وایي. سمه ده چې هغه دی چې دلته تاسو ویډیوګانې کتلی شئ. دغه هم ګورئ ګروپونه دي کوم ګروپونو کې تاسو جوین کړي کوم ګروپونو کې تاسو یا کوم ګروپونه نوي تاسو غواړئ جوین کړئ. دغه د ګیمینګ آپشن دی. سمه ده؟ دلته که تاسو ګور راشئ دلته سرچ کولی شو مونږ مخکې کوم څه لیدلی سرچ آپشن به دلته دغه ماینس کې و اما اوس سرچ آپشن چې دی دلته به وغولی دی. سمه ده؟ دلته سرچ آپشن دلته دی. دلته فرض کړه سرچ کوم چې لطیف مهربان او بخښنه غواړم چې دا ژبه پښتو ده دلته ورته چې لطیف مهربان. سمه ده؟ ګوره دلته چې تاسو سرچ وکړئ څه کوي لطیف مهربان دلته څه کوي درته راځي. دغه یې خپل اکاونټ راغی او که پیج غواړئ پیج هم دغه دی. ګورئ پیج هم تاسو ته دلته دروښیي دا هم پیج دی نه بخښنه غواړم پیج دا نه دی. پیج دپاره به تاسو چیرته راځئ ګوره پیجز دلته به کلیک کوئ چې لطیف مهربان پیجز غواړم دا شو د ما پیج. سمه ده؟ دا د بل چا پیج دی. دلته که راشئ ویډیو باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ چې زما په نوم کوم ویډیو شته که نشته وګورئ هو ګوره ما خپل پیج کې ویډیو اپلوډ کړی هغه هم درته راولي. ګورئ تاسو دا ویډیوګانې دي چې ما اپلوډ کړي ګوره فوټوز ته کلیک کوئ لطیف مهربان پیج کې ګورئ ما دومره
فوټوز پوسټ کړي دي. صحیح ده. آل ته که کله کې بیا آل ته راځي دلته درته ښیي. سمه ده. بیا موږ راځو خپل مین فیډ ته، هغه مین نیوز فیډ ته راځو، کوم کې چې ډېر شیان دي. دغه ځینه ګوره تاسو کولی شئ خپل پیجونه تاسو کنټرول کړئ، یا تاسو خپل پیجونو کارونه مخته یوسئ. دغه دلته ګورئ که تاسو راشئ د ګروپس کارونه مخته وړئ، دلته ایونټ دلته کولی شئ، دغه بیا هم تاسو نوم دی. سمه ده. دغه هلته شارټ کټس دي، که تاسو چېرته فرض کړه کوم پیج لرئ دلته راته راولي. ګوره د ما احمد احمدي په نامه باندې کوم فیسبوک چې مې دی دلته ګوره دا د ما پیج دی، دلته سره دغه مې یو یوټیوب څه دی ګروپ دی چې افغان یوټیوبرز په نامه دی، دغه دلته تاسو کولی شئ مینج کړئ. سمه ده. نو دغه و د ما ملګرو دغه د فیسبوک نوی څهره یا نوی شکل. که تاسو بیا چیرې ګورئ له دغه څهرې سره اشنایي نه لرئ او نه غواړئ دا استفاده کوئ، تاسو به دلته راځئ کلیک کوئ، بیرته به چی کوئ سویچ ټو کلاسیک فیسبوک. سمه ده. دلته ورته ادر انتخاب کوئ، دلته به څه کوئ سبمیټ به کوئ ورته، دا به ورته سکیپ کوئ. سمه ده. ګوره تاسو ګورئ بیرته راځي همغه پخواني څهرې ته راځي، پخواني څهرې ته د فیسبوک بیرته راځي. سمه ده. ګوره افغانۍ څهره شوله. ښه ګرانو ملګرو، په دې هیله چې دا ویډیو د تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. په آخر کې له تاسو نه هیله کوم چې زما د موږ د یوټیوب یو نوی ګروپ جوړ کړی دی په نامه د افغان یوټیوبرز هیر. دغه که تاسو چیرې سبسکرایب کړئ نو دې ګټې چې شی دي اول خو تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب ویډیو لینک که چیرې ویډیو ویور نه لرئ نو تاسو دلته کولی شئ چې لینک یې شیر کړئ څنګه چې ما شیر کړی دي. او بل به دا ښه والی دی په دې ګروپ کې تاسو دلته موږ او تاسو کولی شئ ټول د خپل یوټیوب کوم مشکلات چې موږ او تاسو لرو هغه به له یو بل سره دلته څه کوو شیر کوو، تر څو که څوک په هغه مشکل باندې پوهیږي هغه ته یو د حل لاره ور وښیي. نو ګرانو ملګرو، په آخر کې له تاسو نه هیله کوم چې د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې هم لایک کړئ. تر بل ویډیو تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ ملګرو. د خدای په امان.